د لوی الله په نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څیړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د ثور میاشتې 26مه نیټه ده. په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشي کورومایا د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي دي. د ارګ له لوري په خپره سوي خبرپاڼه کې راغلي. په دغه کتنه کې ښاغلی کورومایا له افغانستان سره د خپلې وروستۍ 6.9 میلیون ډالري مرستې د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې توکیو له افغانانو سره همکارۍ ته ژمنه ده. هغه زیاته کړې چې جاپان طبیعي پیښو ته د چمتووالي په برخه کې د افغانستان له اړوندو ادارو سره په اړیکه کې دي څو افغانان په داسې حالاتو کې د جاپان له تجربو ګټه پورته کړي. ملي دفاع وزارت وایي چې د دغه وزارت لومړي مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم کونړ ته د سفر په ترڅ کې د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د 2001 خالد ابن ولید قل اردو اړوند د عبدالله ابن عباس له دویمې پلې لوا څخه لیدنه کړې. د یاد وزارت په وینا ملا محمد فاضل مظلوم د یادې لوا له مسؤلینو سره په کتنه کې د کارونو د لا ښه والي په موخه د ځینو لارښوونو او سپارښتنو ترڅنګ ویلي چې خپلو کارونو ته ځانګړې پاملرنه او د خپلو مشرانو اطاعت وکړي. او په یو بل خبر کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو سازمان د پروژوي خدماتو اداري UNOPS اجرایي رئیس جورج موریا دا سیلوا او مل پلاوي سره کتلي. ښاغلي دا سیلوا په دغه کتنه کې ویلي دي چې یاده اداره په پام کې لري ترڅو افغانستان کې د سولري پمپونو په نصبولو سره د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره یوه نوې پروژه پیل کړي. له بلې خوا مولوي عبدالسلام حنفي ویلي دي چې اسلامي امارت له یادې ادارې څخه د ملاتړ ترڅنګ هغوی ته د پروژو پلي کولو لپاره ټولې لازمي اسانتیاوې برابروي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال دغه راز له ټولو نړیوالو مرستندویه بنسټونو غوښتي چې ځوانانو ته د کارموندنې فرصتونو د برابرولو په برخو کې همکاري وکړي. او په پای کې د ایران مرکزي بانک د نړیوالو اړیکو مرستیال محسن کریمي او مل پلاویه د اقتصاد وزارت له وزیر دین محمد حنیف سره کتلي. د اقتصاد وزارت وایي چې یاده کتنه کې د اقتصادي، مالی او بانکي همکاریو پر پراختیا، سوداګرو او پانګولو ته د اسانتیاو پر رامنځته کولو او له افغانستان څخه ایران ته د صادراتو پر زیاتوالي خبرې شوي. له ملتیاو مننه. تاسو کولی شئ د عروج څیړنیزې او خپرندویې ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.